السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو سره حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو کو تاسو سره چیرته انډراید موبایل وي نو تاسو هم په خپل موبایل کې یو داسې اپلیکیشن انسټالولای شئ چې پای کې تاسو په یو کلیک باندې بالکل د آیفون موبایل په شان ایډیټینګ کولای شئ. یعنی آیفون کې چې کوم خپل یو فلټر اپشن وي چې تاسو کله هم ویډیو کوي پاغي باندې او تاسو پاغي باندې بیا ویډیو ایډیټ کوي پاکي خپل ایډیټینګ سیستم وي نو هغه ډیر زیاته زبردست او ډیر زیاته هایسته به ښکاري. نو تاسو ښکاري ته یو اپلیکیشن د مطلب کدي کې دلته تاسو له دغه رقم مختلف لاینونه درکلي ورسره سچوریشن دلته شارپن هایلایټ مختلف اپشن تاسو درکلي او په دې کې بالکل په یو کلیک باندې تاسو کولای شئ چې تاسو بالکل ډیره زیاته خسته ویډیو جوړ کړئ. که تاسو سره انډراید موبایل وي یعنی که تاسو سره سامسنګ وي تاسو سره هواوی وي تاسو سره دغه شان نوري ماډل وي خو تاسو بالکل دا اپلیکیشن پاکي انسټال کړئ نو تاسو پاکي باندې به ډیره زیاته زبردست ویډیو جوړولای شئ. نو دې اپلیکیشن کې ته نور ترقام خایم چې په دې باندې څنګه موږ یو زبردست ویډیو ریکارډینګ کولای شو. دا اپلیکیشن موږ ته چې ته ملاوي شي په دې کې به موږ ویډیو راخلو څنګه بیا به سیو کوي څنګه دغه ټول طریقې بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې کوم تاسو پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. پس ټاپل به تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاوي شي. سمپل هم د هغه ځای نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو سمپل په دې به دا رقم کلیک واخلئ دا اپلیکیشن به تاسو سره اوپن شي. دلته پاس ټاپل تاسو یو اپشن درکړئ که تاسو د خپل ګیلری نه ویډیو راخلئ نو سمپل دلته تاسو کوي په نیو پروجیکټ باندې به کلیک کړئ. تاسو ګیلری به اوپن شي د ګیلری نه چې کوم ویډیو هم تاسو خوښوي نو هغه ویډیو په تاسو دلته سلیکټ کړئ. زما سره الریډي دلته یو ویډیو شته زه به سمپل هم په دې باندې کلیک واخلم. تاسو ښکاري دا ویډیو ما سره دلته راغله. تاسو سره چې کله هم دغه شان ویډیو راشي تاسو په سو کې لاندې تاسو ډېری زیاتې مختلف اپشن درکلي په دې ځای کې تاسو بل تاسو کې سمپل دی سایت ته دغه رقم لګ لاړ شي د تاسو یو اپشن درکلي تاسو ښکاري ایڈجسټ تاسو په سمپل په دې اپشن باندې کلیک کړئ ایڈجسټ اپشن باندې دلته تاسو ښکاري ویډیو زموږ سره مطلب دومره ښایسته نه ده نه دومره کوالټي شته دی. که تاسو دلته بالکل په یو کلیک باندې هم خپل ویډیو ایډیټ کول غواړئ تاسو کولای شئ. مطلب زه پس ټاپل کې تاسو په ویډیو باندې دلته لایټ کم وي یعنی تاسو په ماخام ټیم کې ویډیو کلی وي یا داسې ټیم کې ویډیو کلی چې هغه ټیم کې تاسو په ویډیو کې زیاته یعنی رڼا نه وي او تیاره وي پکې نو تاسو سمپل په برایټنس باندې په کلیک کړئ. دلته چې تاسو لکم اپشن درکړي نو په دې باندې تاسو په خپل ویډیو باندې لایټ سیوا کولای شئ. تاسو ته دا رقم تاسو په خپل ویډیو باندې لایټ ډیر زیات سیوا کولای شئ. بل تاسو له سیکنډ چې کوم اپشن درکړي تاسو ته تاسو کو په دې باندې کلیک واخلئ. دلته هم تاسو ویډیو کې د خپل کوالټي چې کوم تاسو دا رقم زبردست جوړولای شئ. او تاسو دلته ټول نه کمال اپشن چې کوم دی تاسو کم یو دی هغه زموږ سره سچوریشن دی. که تاسو په سچوریشن باندې کلیک کړئ او بیا دغه لاین تاسو دغه رقم سایت ته بوځئ تاسو ښکاري تاسو ویډیو به ډېرې زیاته زبردست جوړ شي. تاسو ښکاري بالکل په یو کلیک سره تاسو ښکاري ډېرې زیاته زبردست تاسو دې سره خپل ویډیو چې کوم دی هغه تاسو جوړولی شئ بالکل هم د آیفون په شان. بیا که په دې کې نوري اپشن تاسو چې کوئ هایلایټ اپشن باندې زه کلیک کوم نو دې باندې هم تاسو ویډیو چې کوم دی ښایسته کولی شئ. داسې شیډو باندې که تاسو کلیک کړئ نو دې باندې هم تاسو داسې مختلف چې تاسو څومره بیا په دې پسې دغه سایت ته ځئ نو تاسو ښکاري ویډیو کوالټي چې کوم ده دا به تاسو سره هغه دومره زبردست جوړیږي. داسې سټیپ بای سټیپ په دې کې ډېر زیاتې اپشن دي او که تاسو دا هر یو په خپل ویډیو باندې اپلای کړئ نو ستاسو ویډیو به ډېر زیاته زبردست جوړ شي. بل اکثر به تاسو لیدلي وي په آیفون کې هم دا ډیزاین شته دی او دا تاسو په خپل ویډیو باندې دغه رقم افیکټ شي کولی چې ویډیو وي د هغې سایډونه زموږ سره دغه رقم وي. لکه زه تاسو ته وښیم ویګ نیټ چې کوم زموږ سره کوم اپشن دی نو که تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري ستاسو د ویډیو سایډونه به دغه رقم داسې بلیک کلر کې شي او ستاسو ویډیو به ډېرې زیاته زبردست به ښکاري. زه تاسو ته ښیم دلته خانو تاسو ښکاري دا رقم تاسو کولی شئ. تاسو ته د ویډیو سایډونه ښکاري چې د دغه شیډو چې کوم ده نو دا ورته لګي سایډونو کې نو ستاسو ویډیو دې سره ډېر زیاته زبردسته کېږي. تاسې نور هم په دې کې ډېر زیاتې اپشن دي. تاسو ته که زه اوس ویډیو پلی کړم نو تاسو ته ښکاري ویډیو زموږ سره څومره زیاته زبردسته جوړه شوله. په دغه طریقه باندې تاسو یوه ډېرې زیاته زبردست کوالټۍ والا ویډیو ریکارډینګ کولی شئ. کله چې هم تاسو په دې کې مکمل ویډیو ایډیټ کړئ تاسو دلته فلټر اپشن چې کوم دی هم درکړی په دې باندې هم تاسو خپل ویډیو ډېر زیاته زبردسته ایډیټ کولی شئ. لکه څنګه چې په ټیک ټاک اپلیکیشن کې خپلې مختلف فلټري نو په دې کې اپلیکیشن کې هم تاسو دغه رقم ډېر زیاتې فلټرې میلاو شي بالکل په یو کلیک سره تاسو په دې باندې خپل دغه ویډیو ایډیټ کولی شئ. کله چې هم تاسو مکمل ویډیو په دې کې ایډیټ کړئ دلته بره تاسو له اپشن درکړی تاسو ته ښکاري دا تیر نشان. کله چې هم تاسو په تیر نشان باندې کلیک کړئ تاسو دلته درکړي چې ایکسپورټ تاسو خپل ویډیو ایکسپورټ کړئ. بیا بره دلته تاسو په څومره کوالټۍ کې سیو کول غواړئ په 480 کې 724 کې یا 1080 کې نو سمپل تاسو په 724 کې که تاسو موبایل دغه ایچ ډي فول ایچ ډي ویډیوګانې پلی کوئ نو تاسو په 1080 کې هم ایکسپورټ کولی شئ. خو نارمل چې کوم دی په 724 کې
تاسو ایکسپورټ کولای شئ. بیا به تاسو کې لاندې په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ نو ایکسپورټ هم تاسو سره روان شي. تاسو ښکاري دلته ایکسپورټینګ تاسو سره روان شي او کله چې هم دا ورسي نو دغه ویډیو به اتوماتیکلی تاسو په ګیلری کې سیو شي. خو ګمر ګرو په دغه طریقه تاسو کولای شئ چې ډېرې زیاتې زبردست ویډیوګانې د ټیک ټاک لپاره یا اسی تاسو ځان ویډیوګانې جوړوي تاسو په دغه اپلیکیشن باندې سره ډېرې زیاتې زبردست ویډیوګانې جوړولای شئ. نو دا د ویډیو کو تاسو دا ویډیو خوښ شوی دا ویډیو د خپل مرګرو سره شیر کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.